سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. نن په یوه بله موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه موږ کولی سو د خپل دفتر کې د خپل کاروبار لپاره د خپل دوکان لپاره داسې یو بیل په اکسل کې جوړ کړو چې د همیشه لپاره زموږ په کار راسي. یعنې همیشه به هغه بیل ته تاسې خالص نومان ورچوئ، نرخونه به ورچوئ، هغه به تاسې ته هغه جمله راباسي، هغه کوم پرسنټ یا فیصدي چې تاسې خپل ګراهک ته ورکوئ هغه به ځینې منفي کېږي. یعنې تاسې به همیشه له دې مشکل څخه خلاص یاست. خالص بیل به جوړ وي، تاسې به نومونه ورچوئ او ډایرکټ به یې پرنټوئ، ستاسې لپاره به دا بیل سیو کېږي. خو راځئ څنګه کولی شو چې دا طریقه زده کړو. اکسل پروګرام به تاسې په خپل کمپیوټر کې را خلاص کړئ، که په موبایل کې یې هم کوم مشکل نشته. لومړی زه غواړم اوس موږ تاسې یو کمپنۍ لرو، په مثال د خبرې یو دوکان لرو، یو دفتر لرو، هغه یو نوم لري. دلته زه یو نوم ورته انتخابوم، په مثال د ډول اسیا سټور. دا هسې زه یو نوم ورته انتخابوم. ستاسې د دوکان د دفتر نوم چې هر څه وي تاسې هغه کولی شئ ورته انتخاب یې کړئ. دوهم دغه لاندې سیلونه چې دي، خانې چې دي، دا میرج ان سنټر کوم چې یوه خانه ځینې جوړه شي. ادرس دلته ورچوم، دلته زه ورچوم چې کندهار افغانستان. ستاسې ادرس چې هر څه یي هغه خپل ادرس ورته که یې په پښتو لیکئ، که یې په فارسي لیکئ، که یې په انګلیسي لیکئ، کومه مشکل په دې کې نشته. لاندې ښارونه دا درې سلونه چې دي دا میرج ان سنټر کوم. دلته نیم لیکم، دلته به تاسې د مشتري نوم ورچوئ. مثال د خبرې دلته به تاسې همیشه خان ورچوئ او خپل د مشتري نوم مو ور واچوئ. له دې څخه وروسته که چیرې ستاسې بیلانو نمبرونه درلودل، تاسې بیا کولی شئ د بیل نمبر دلته انتخاب کړئ. دلته به انوایس ولیکو، اول نمبر بیل دی. نو له دې څخه وروسته به راسئ، لومړی به دا د اسیا سټور چې دی دا نوم چې دی دا به لږ بولډ کړو، لږ به یې غټ کړو تر څو ښه ښکاره سي، او دا به هم بولډ کړو خو غټه وبې نه، ځکه ادرس چې هغه زیات وي. ما خو دلته لنډ لیکلی دی، نو تر څو دلته بیا ځای سي دا به هم بولډ کړو او لږ به یې غټ کړو. داسې په داسې طریقه باندې. اوس راځو دلته موږ تاسې یو بل څه انتخاب کوو، هغه لکه څه شي دلته د آیټم نمبر انتخابوو. له دې څخه وروسته د آیټم نیم دی، له دې څخه وروسته د آیټم پرایس دی یا نرخ د دغه کوم شي، او دلته له هغه څخه وروسته کوانټیټي ده، له دې څخه وروسته پرسنټیج دی. صحیح دی. دا راځو له دې څخه وروسته دلته اماونټ دی. ټوټل جمله چې د دې اووه قلم کېږي هغه څومره ده، په څونه اندازه باندې ده. دلته مازې یو کلیک وکړئ، په څونه اندازه چې تاسې خط لیکلی دا کالم به په هغونه طریقه سره تاسې ته جوړ سي. دا ټول انتخابوو تر څو موږ یو بیل جوړ کړو. له دې څخه وروسته راځو آل بارډر انتخاب کوو تر څو ټول سیلونه هر یو ځان ته خپل بارډر ولري. اوس د دې دپاره زه دلته یو رنګ انتخابوم تر څو یو بیکګراونډ کلر ولري، تر څو ښه ښکاره سي، لکه دا د تاسې لیدلی سئ. دا به زه بولډ کړم چې تر څو ښه سم ښکاره سي. دا اوس موږ تاسې لپاره بیل جوړ سو د همیشه لپاره. اوس اول چې دی دلته نمبرونه ورکوو، دا به زه مکمل سنټر ته راولم تر څو ښه ښکاره سي، او همدارنګه به دا هم سنټر ته راولم. مازې دا کالم انتخاب کړئ، دا عددونه هر څه چې تاسې پکښې لیکلي وي هغه به ټول په سنټر کې سي. لکه اوس دا تاسې نمبرونه انتخاب کړئ، دلته کلیک وکړئ، کنټرول هم ورسره ونیسئ، داسې د موس لاندې راولئ تر څو هغه کوم عددونه چې تاسې لرئ هغه به ټول په یو وارې باندې زیات سي، تر هر څو چې تاسې غواړئ دغونه لیکلی سئ. اوس دا بیل جوړ سو. دلته زه یو قلم راچوم، په مثال د خبرې زه په خپل دوکان کې پین قلم لرم، نرخ یې 10 افغانۍ دی او 10 دانې مې خرڅ کړي دي. د اوس لپاره مهمه خبره دا ده چې موږ خو 10 دانې قلمان خرڅوو، په 10 روپیو نرخ دی. ټوټل اماونټ باید دلته راووځي، د دې جمله باید دلته راووځي، او کوم پرسنټ چې موږ دلته هغه خپل مشتري ته ګراهک ته ورکړی هغه باید ځینې منفي سي. نو دا عملیه به څنګه سرته رسوو؟ دغه خانه به د ټوټل اماونټ خانه به انتخاب کړئ، له دې څخه وروسته به دلته تاسې د مساوي علامه کښې کاږئ. له دې څخه وروسته به راسئ، لومړی به د نرخ خانه کښې کاږئ، بیا به له دې څخه وروسته د ضرب علامه ووهئ. که ضرب چیرې نه درته معلومېدی، په کمپیوټر کې شیفټ 8 کلیک کړئ، د هغه د ستوري علامه چې ده دا د ضرب معنا لري. له دې څخه وروسته راسئ دغه خانه دا د تعداد خانه کلیک کړئ چې داسې راسي. له دې څخه وروسته منفي ووهئ. کله چې مو منفي ووهله بیا راسئ پرایس ووهئ.
له دې څخه وروسته بیا د ضرب علامه کښېکاږئ او بیا هم راسئ د تعداد خانه کلیک کړئ. له دې څخه وروسته بیا د ضرب علامه کښېکاږئ لکه دا دی او له دې څخه وروسته دغه خانه انتخاب کړئ دا کوم چې تاسې پرسنټ پکښې لیکئ. ګورئ دا خو خانه په دې رقم باندې یو سل موږ په دې طریقه باندې انتخاب کولی سو لکه اوس په مثال د خبرې دا چې ده دا سی پایپ ده. سی چې دی د کالم نوم دی او ډي د را نوم دی. نو موږ خو پرسنټیج د ای په سلونو کې لیکو نو ای پایپ به موږ ورته انتخاب کو. دلته به ای ولیکو بیا به پایپ ولیکو. له دې څخه وروسته باید تاسې پرسنټ هم کښېکاږئ داسې په داسې توګه باندې. کله چې مو دا کښېکښل که پرسنټ درته نه معلومېدی په شفټ 15 کې پرسنټ لیکلی دی. اوس خالص انټر کلیک کړئ. کله چې تاسې انټر کلیک کړ دا جمله راووتله. اوس ما 10 قلمان خرڅ کړي دي په 10 افغانۍ باندې دي 100 افغانۍ کېږي. که چیرې زه خپل ګراهک ته 10% تخفیف ورکوم دا 90 کېږي. تاسې ورته وګورئ دا رقم. اوس راولاړ سئ دا داسې راکش کړئ لاندې تر دې ځایه پورې دا ټول صفر سو. اوس نو دلته تاسې هر نومونه چې ورسوئ په مثال د خبرې دلته موږ بوک لرو صحیح دی او دلته لرو په مثال پی سی کمپیوټر دی او دا رقم لاندې موبایل دی. نور خو نو چې هر څو نومونه تاسې لرئ هغه ورته انتخاب کړئ. نرخونه ورته انتخاب کړئ. 20 دانې دي په 100 افغانۍ باندې دي. همدارنګه دا شی مثال د خبرې 20 افغانۍ دي 2 دانې دي او همدارنګه دا شی 4 دانې دي. اوس دا چې تاسې مازې دلته مازې نمبرونه او تعداد ورچوئ ډایرکټ دی دلته خپله جمع کېږي لکه 2 په 22 کې 4 کېږي. هر قلم ته تاسې ځانته پرسنټ انتخاب کولی شئ. که چیرې مو غوښتل ټول ته 1% ورکړئ دا لاندې داسې راکش کړئ چې همیشه پرسنټ باید لس وي. که چیرې مو غوښتل چې یا دا باید کم سي دلته 3% ورته انتخاب کړئ دې ته 6% انتخاب کړئ. هر څه چې تاسې غواړئ هغه رقم تاسې کولی شئ دا جوړ کړئ. اوس که چیرې تاسې غوښتل چې بیا د دې ټوټل اماونټ راوباسئ ټوټل جمله یې راوباسئ بیا دلته ولیکئ ټوټل. زه به دا مرچنټ سنټر کم بولډ به کم ټوټل اماونټ به مساوي سي له چی سره دلته دا خانه داسې سنټر کوم او له دې څخه وروسته به لومړی زه دا بارډر ورکړم ودې ته تر څو ښه معلوم سي. اوس دا خانه داسې انتخاب کړئ دلته راسئ دغه اوټ سم ولیکئ انتخاب کړئ. دلته به تاسې راسئ دا خانه به انتخاب کړئ. مطلب زه غواړم چې د دغو خانو جمله ماته راووځي. له دې سره تر دې سره باید دا ټول راته جمله سي. ماسې انټر باندې کلیک کړئ تاسو ته دا را جمله کېږي 2290.6 افغانۍ شوې ده. په دې طریقه سره تاسې کولی شئ د خپل دوکان لپاره داسې بیل جوړ کړئ چې د همیشه لپاره به نور دا ساتلی دا دلته سې کولی شئ بله ورځ راځئ دا چینج کولی شئ نرخ چینج کولی شئ بل شی ورچولی شئ بل شی ورچولی شئ یا راولاړ شئ د دوکان خپل اجناس دي هغه ټول دلته ولیکئ. د هغه څخه وروسته هر شی چې ته غواړې هغه په اسانۍ سره ته انتخاب کولی شې. مازې نرخ او تعداد ورته تبدیلوه تا ته به دلته ټوټل اماونټ راوځي. کله چې دا ټول کار خلاص شو مازې ډایرکټ داسې انتخاب که کنټرول پی ووهه. کله چې کنټرول پی ووهل دلته انتخاب که پرنټ سلیکشن معنا یوازې هغه ځای باید پرنټ سي کوم چې ما انتخاب کړی دی نو ته چې انتخاب کړی دی دا یوازې دا رقم راځي. د دې باید لږ تاسې سایز ورغټ کړئ تر څو پر دې ورقه په د A4 سایز باندې ښه سم راسي منظم راسي او ښه ښایسته ښکاره سي. مازې یو پرنټ باندې کلیک کوئ او ستاسې دغه بیل چې دی دا پرنټیږي. دلته یې درته ښوولې ده چې یوه ورقه کولی شي تر دې ځای پورې راسي یا جوړه سي. ته کولی شي دا ورقه تر دې ځایه انتخاب کړې لکه اوس په مثال د خبرې نوم خو یو څه زیات ځای غواړي ځکه چې د اکثرو شیانو نومونه چې هغه اوږده وي. همدارنګه اماونټ هم ډېرېدای شي. داسې په دې طریقه سره اوس دا جوړ سو. زه به یې اوس تاسو ته وښیم. اوس خو دا تر ورقه زیات سو.
اوس لپاره صحیح دی کنټرول پی کلیک کړئ دلته پرنټ سلیکشن انتخاب کړئ بخښنې سره بیا هم دا داسې ووهئ کنټرول پی کړئ دا دی ګوره اوس پر ورقه باندې سم راغی هغه مارجن هر څه هم پوره دي نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ ملګرو چې د خپل کاروبار لپاره د خپل ځان لپاره داسې یو بیل جوړ کړئ چې همیشه ستاسو لپاره هوسایي او ښه ښکلی ډیزاین هم ولري دې ته نور ډیزاینونه هم ورکولی شئ یا شاته رنګونه ورکوئ حرکه مې کوئ په دې کې تاسې کولی شئ ښه په پوره توګه باندې ایډیټ وکړئ نو هیله ده ملګرو چې دا ویډیو مو خوښ شوي او ستاسې سره تر یوې اندازې پورې مرسته وکړي په آینده کې به انشاءالله په اکسل کې نورې لارې هم د ډېرې اساني او ډېرې هوسایي دپاره تاسې ته ښیم تر بیا پورې د الله په امان